له خلیزات وروسته حمدالله محب هم ویلي چې د طالبانو چټکو پرمختګونو حیران کړی دی. په داسې حال کې چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په بېساري ډول د طالبانو پرمختګونه روان دي، د کابل حکومت د ملي امنیت سلاکار په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو چټک پرمختګونه د حیرانتیا وړ بللي دي. حمدالله محب د امریکا ملي رادیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې طالبانو د دوی د تمې خلاف د ولسوالیو تر نیولو وروسته د سرحدونو په نیولو پیل کړی او په څو سرحدي سیمو یې ولکه کړې. نوموړي که څه هم ادعا کړې چې په ډیرو سیمو کې د طالبانو د پرمختګ مخه نیولې، خو په ټوله کې په پوځي ډګر کې د طالبانو په وروستیو چټکو پرمختګونو حیرانتیا ښودلې. محب دغه راز زیاته کړې چې دوی هیله لري چې په دوحه کې به له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په ممکنه لیدنه کې روان وضعیت تغییر ومومي او طالبان به وهڅول شي تر څو د جګړې اوسنۍ کچه راښکته کړي. باید وویل شي چې محب داسې مهال د طالبانو د پرمختګونو په هکله حیرانتیا او اندېښنه څرګندوي چې څو ورځې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزات هم د طالبانو پرمختګونه د حیرانتیا وړ بللي وه.